له ښکلي سیاده مې سلامونه ومنئ. له یو څه مزل وروسته بالاخره د کاپیسا ولایت زړه راښکونکي سیاد ته راورسېدلو. په کاپیسا کې د سیاد او ځینې نورې سیمې له طبیعي ښکلا څخه برخمنې دي. موږ هم نن راغلو چې د نننۍ میله په ښکلي سیاد کې وکړو او هیر مې نه شي چې د سیاد البته سیاد هم د ښکار معنی لري. لرغونی کاپیسا د افغانستان یو له مرکزي ولایت څخه دی چې د شمال لخوا پنجشیر سره، د لویدیځ لخوا پروان سره، د سویل لخوا هم له کابل سره او د ختیځ لخوا هم لغمان سره هم سرحد دی. کاپیسا د کابل په شمال کې په 65 کیلومترۍ کې موقعیت لري. کاپیسا 620 کاله مخکې د کنشکا د اوړي مرکز په لرغوني آریانا کې سیاد ته میلو ته راځي، دلته لامبو وهي، هګۍ جنګوي او اسب ځغلونه کوي. موږ به هم د دوی په لور ورشو او وبګورو چې دوی څه کوي. دوه لیکان دي، فکر کوم له کابله راغلي دي. خو داسې د فوټبال کوي که فوټسال کوي. زه به هم لاړ سم، یو مزاحمت به ورته وکړم، د ده شوټ به زه واخلم، ګورم څومره کولی سم فوټبال وکړم. یعقوبی و دوستایش همشان یک طرف شدن، مرا شکست دادن، ناخون مرا شکستاندن. البته در بازیایی که در افغانستان صورت میگیره در کل نمی شکستاندن مثلا دست و پا و ناخون اینا بسیار یک چیز عادی است. خلاصه نباید ما ناخون بانیم در بازی ها. شاید بله. خب علی جان، از کجا آمدی به سیاد زیبا؟ سیاد چطور است و بار چندم پس آمدی؟ به نام خدا، سلام عرض ادب خدمت همه دوستای عزیز. من خودم از کابل دشت برچی آمدیم و بار اولیم است که به سیاد آمدیم. جای قسمی که شما میبینید جای بسیار زیبا و سرسبز است و همراه دوستای خود اینجا آمدیم که امروز یک تفریح و میله کنیم. خب با فامیل نیستین، با دوستا هستین؟ بله، با دوستای خود هستیم. چقدر خوب. شما هم اگر میتونین جمعه ها رخصت هستین بیاین به سیاد چکر بزنین با فامیل با دوستا. چی امروز میخواین آماده بکنین؟ قسمی که کلگی میدانن ما در کل چند ماه اخیری که در خانه مکمل اکثر کسا قرنطین بودن، ما با هم تصمیم گرفتیم که بیاییم با هم جمع شویم و یک میله کنیم با هم و بیادر خوردیم. اونجا آشپز است امروز. آشپز امروز ما اگر شما همراه ما میباشین ما براتون قرمه گوشت می‌کنیم. شما هم از میله‌تان لذت برین، خوش باشین و برای از اینکه از اینجا آمدین، از سیاد زیبا، از آب و هوایش خوب لذت ببرین. بسیار زیاد بر شما آرزوی خوشی و موفقیت دارم. در کاپیسا و یا هم در میله جای سیاد اهالی می منطقه خوب موسیقی می نوازند و به خاطر تفریح و سیاحت بعضی از کسایی که امینجا به میله میاین اونا برشان موسیقی می نوازند. شما میبینین که جوانا در زیر درخت شیشتن هم تو خوب میلگکشان هم گرم است. ما به طرفشان میریم ببینیم که چگونه آهنگ میخوانند و چی می نوازند. خیرتی افغانی ما تاب در جهان است، آبا و اجداد ما مرد قهرمان است. این افغانستان
تاریخی همین آبای من 5000 ساله باشه نامیدی در خراسان آب هوای خوشگوار از دلکش جهان است این افغانستان است کشور افغان سایه بادر که میهم میکشانه در جهان هیچ کس قدرت ندارد چشم روز از خاک من آزادی خواهی وطن کشوری افغان است این افغانستان است کشوری افغان غیرتی افغانی ما ثابت در جهان است آبا و اجداد ما مرد قهرمان است این افغانستان دلته د ملګرو تر څنګ راغلی یم زه نه پوهېږم دوی له کوم چې راغلی دي ورسره معرفي سوي هم نه یم دوی نه به پوښتنه کوم له کوم چې راغلی دي نن چا سره راغلی او نوم مو څه دی په لومړي سر کې سلامونه او نیکې هیلې خدای دې کسې جوړ روغ اوسئ مننه نوم مو نوم مې سبحان الله ده سبحان الله ستاسو زما نوم خیال محمد ده خیال محمد نن تاسو دواړه له کوم ځای راغلیاست دوه نفره یاست که نور ملګري هم تاسو سره شته زمونږ چې دا د پوهنتون ټولګیوال صنفیان مو دي او د دغه څخه راغلي د کابل ولایت د احمدشاه بابا مینې نو وروسته له یو قرنطیني مودې څخه وموغوښتل چې د خپلو ټولګیوالو سره یو چکر ولرو نو بیا نو ملګرو تصمیم ونیولو چې سایات ولسوالي لږ نږدې هم ده او ښه فضا هم لري او فعلا چونکې چې ګورو هوا هم ډېره لوکسه جوړه ده ښایسته هوا ده نو د همدې دپاره مو وغوښتل چې همدا ځای انتخاب کړو او د ملګرو سره راغلي دلته او هر څوک ته هر چا ته بېله بېله وظیفه ورکړې ده ټول مصروفه دي په خپلو کارونو کې څوم وار مو د سیاحت ته راغلی یاست والله ما خو اول وار ده وي تا به څوم د دې ملګري خو لومړی ځل خو زه ډېر وخت کېږي چې راځم زیاتره وخت چې هر وخت ملګري تصمیم ونیسي تقریبا 15 شپږم ځل مې ده چې زه راځم دلته یعنې ډېر ځل دلته راغلي یم تاسو اول ځل د سیاحت څنګه ارزوئ څنګه ځای دی د کورنۍ لپاره ملګرو لپاره آیا کورنۍ هم کولی سي دلته راسي چکر ووږي او میله وکړي د سیاحت ښایسته فضا لري ډېره غټه منطقه ده که کورنۍ فامیل راځي یو جګې کیدی سي یو خیمه یا څاڅندوی هواره کړي یا قالین هواره کړي هلته کښېني خپل چکر ووایي مشکل نشته ده دونه ښه پراخه ساحه یې ده ساحه چې غټه وي بیا سهولت ډېر وي پکې فامیل لپاره اوس که اکثریت مونږ وګورو اکثریت دلته زیات فامیلونه راغلي سلام به شما تشکر شما خوب هستید سلامت باشین نامتون خاطره خاطره جان از کجا آمدید از غزنی آمدیم وای وطن دار هستیم بله از غزنی از آمدیم غزنی هستین یکی از غزنی به اینجا آمدید از غزنی هستیم اینجا خانه ماست غزنی هم است خب بر فعلا به خاطر میله از غزنی آمدیم چقدر خب بار چندم تونست به سیاحت بار دوم است چطور است سیاحت والا بسیار خوب است و خوشبختانه امروز هواشم بسیار مقبول است زیاد هفته نیست هوای بسیار رومانتیک مقبول خوب است همراه فامیل آمدین فامیل بله همگی ما فامیل ما آمدیم بسیار خوب امروز تصمیم دارین چی پخته بکنین و چی نوش جان بکنین امرایتان چیز آوردین چون من در خیمه میبینم شما هم ببینین در تصویر هیچ چیزی نیست خالی هم تو دنگ استاره است خیمه را اون طرف اصل خیمه ما اون طرف است این طرف به خاطر کسب دوانی میکردیم این طرف آمدیم گوشت تخته کدگی آوردیم میخوایم کباب پخته کنیم صبح چای درا خوردیم نه وقت خوردیم از اون خاطر عجله نداریم خوب است از غزنی بریم بگوین گاهی اوقات شما اونجا میله میرین چکر میرین به کجاها میرین گرچند غزنی هم بهتر از جای مقبولتر داره دستوانال چون شرایط امنیتی بسیار خوب نیست مردم یکم در خانه های خود هستند و بیرون شدن نمیتونن از اون خاطر ما خواستیم که سیاحت بیاییم به خاطر میله خوب شما از میله تان از شکرتان که آمدین لذت ببرین سلامت باشین غزنی رفتین سلامای من حتما ان شاء الله چرا دیگه وقت خوش سلامت باشین بسیار تشکر و شما همچنان سلامت باشین میله ځای چې تاسو مو معرفي کړ تاسو هم سیاحت ته راسئ تازه نفس واخلئ د سیاحت مزهداره ماهي وخورئ میله وکړئ او نوي ځایونه وګورئ